سلام له خورشیده تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بري مبارکي ورکړه. ښاغلي غني تېره ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې زموږ تمرکز په تیر نه دی، په روښانه راتلونکي راټول دی او د روښانه راتلونکي لپاره به فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي برخو کې د اړیکو نوی بنسټیز بنسټ ږدو. په دې اړیکه کې عمران خان وویل د دواړو هیوادونو لپاره به په لوړه کچه کار وکړي څو په ټولو برخو کې اړیکې بنسټیزې او پخې شي. نوموړي همداراز هیله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به کابل ته سفر ولري او په یادو مسایلو به له نږدې بحث او خبرې وکړي. ولسمشر غني هم کابل ته د عمران خان د راتګ د لیوالتیا د هرکلي ترڅنګ هغه ته د راتګ رسمي بلنه هم ورکړه. ولسمشر غني یو ځل بیا انیسه رسولي او عبدالشکور مهجور د سترې محکمې لپاره د نمایندغړو په توګه معرفي کړل. انیسه رسولي شاوخوا 3 کاله مخکې هم د سترې محکمې غړیتوب لپاره نماینده شوې او په هغه وخت کې د ولسي جرګې د غړو لخوا رد شوې وه، خو تېره ورځ ښاغلي غني یو ځل بیا نوموړې د یاد بنسټ غړیتوب لپاره نماینده کړې ده. ولسمشر په دوو جلا جلا حکمونو سره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر موظف کړ چې یاد نمایندان د ډاډ رایو ترلاسه کولو په موخه ولسي جرګې ته ور وپېژني. د هرات انګور د لومړي ځل لپاره بهر ته صادریږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دراني تېره ورځ د هرات په ګذرۍ ولسوالۍ کې په یوې ناستې کې ویل چې په لومړي ځل به 7.15 ټنه انګور چې ټولیز ارزښت یې څه باندې 230 میلیونه افغانۍ کیږي پاکستان ته صادر شي. په هرات کې هر کال 160,000 ټنه انګور تولیدیږي. له دې سره سم د کرنې او مالدارۍ وزیر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د 23 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه معیاري ممیز خونې د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده او زیاته کړه چې په روان کال کې به په هرات کې 46 معیاري ممیز خونې جوړې شي. په کابل کې یوه میرمن خپل 2 ماشومان د بېوزلۍ له امله په 50,000 او 45,000 افغانیو پلوري. نوموړی وایي چې د بېوزلۍ له امله په دې کړنې لاسپورې کوي. بلخوا د یادې کورنۍ مشره لور وایي چې حکومت او سوداګر دې له دوی سره د خدای لپاره مرستې وکړي څو د دغو ماشومانو د خرڅلاو مخه ونیول شي. طالبان غواړي چې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ د ولایت په توګه اعلان کړي. د ولسي پاڅون کوونکو یو شمېر قمندانان وایي طالبان د کوکچې پله په ویجاړولو سره غواړي دشت کلا، خواجه غار، خواجه باهودین، درقد او یو شمېر نورې ولسوالۍ د ولایت په نوم اعلان کړي. په ورته وخت کې د تخار اوسیدونکي طالبانو لخوا د دغه ولسوالیو د نیول کېدو په تړاو اندېښمن دي. په تخار کې د نامنیو زیاتوالی له 14 کلن ارامښت وروسته د ماوراء کوکچې ولسوالۍ د نامنیو لیدونکي دي. د ولسي پاڅون کوونکو قمندانان وایي طالبان داسې پروګرام لري چې د کوکچې پله په ویجاړولو سره د ماوراء کوکچې ولسوالۍ په ولایت بدلې کړي. اگر حکومت توجهی خاص نبکنه ماوراء کوکچه را سقوط بتن و اینا ولایت اعلان بکنن یا دیگه بکنن دیگه ایجاد نه قطع ما کدام اردو هست نه کدام سرحدی هست، هیچ کسی نیست دیگه. په همدې حال کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د تخار ولایت د ولسوالۍ لاس په لاس کېدل د دې لامل شوي دي چې خلک د خپل ځان او مال په اړه اندېښمن اوسي. فعلا ما مردم وضع همین شهر انقلاب رفته نمیتونیم، امنیت نیست سرکیم. له بل لوري د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیر زر به د طالبانو د له منځه وړو په موخه په ماوراء کوکچې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. عملیات‌های را در ولسوالی خود دشت کلا و ماوراء کوکچه آغاز شود. دا یادونې وړ ده چې په ماوراء کوکچې ولسوالیو کې نږدې 200 جنګي طالبان شتون لري. د ویجاړېدو لامل کیږي. ولسمشر غني وایي یوه کوچنۍ مفسده کړۍ د 10 میلیونه افغانانو د بدنامۍ لامل شوی چې باید مخه یې ونیول شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس هم ګواښ کوي که د فساد مخه ونه نیول شي نو افغانستان به له جدي ناورین سره مخ شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.